اوس هم دې ته په کتل به موږ یو ډیټابیس کریټ کوو. نو ډیټابیس کریشن لپاره به زه راځم لوکل هوست او لوکل هوست کې به زه خپل ډیټابیس چې کوم کریټ کوم. نو زما سرور آن نه دی، ډیټابیس هم آف دی او سرور هم آف دی، دواړه آن کول غواړم. نو سٹارټ او د نورسته سٹارټ دواړه به موږ سره سٹارټ شي. اوس موږ سره راغی نو پی ایچ پی مای ډومین ته راځم او دلته به زه نیو ډیټابیس چې کوم کریټ کوم. نو زه لیکم چې نیو ډیټابیس کې کوم، خو زه د دې ساحې نه استفاده نه کوم. زه تاسو په خپل طریقه بوتل غواړم ترڅو تاسو ته آینده کې کارونه اسانه وي، تاسو د پروګرامینګ په سیستم پوه شئ. البته چې ماته موثر تمام شي زه تاسو په هغه طریقه روزم. باقي که تاسو ما نه خلاره پیدا کړ بیا ما په خبر کې ترڅو زه هم نور هم خپل شم. نو د دې نه کله هم ډیټابیس نه کریټ کوم ځکه دا مینوال طریقه د کسبه دا شی ډیلیټ شونه بیا بس د سر ډیټابیس کریټ کوو دا به موږ سره ستونزه شي. نو دغه واړه شان باید تاسو پوه شئ. نو زه به څه کوم دلته راځم او راتلو نو وروسته به دلته زه یو فولډر کریټ کوم د سکیما په نوم باندې، او په دې سکیما کې به زه راټ کلیک کوم یو نیو فایل اخلم. په دې کې هم زه یو فایل کلیک کوم د سکیما ارڅ نوم چې ورکه ضرورت نشته، خو ما سکیما ورکړم. سکیما مطلب د ډیټابیس سټراکچر. نو سکیما ډاټ سکویل ایکستنشن به فایل ته سکویل ساتي. په دې کې به زه خپل کیوریان لیکم، همدغه کیوریان به زه هلته رن کوم، یا هم دا فایل هلته اپلوډ کوم یا دا کیوریان راخل مالته پیسټ کوم ما سره برن کی. نو اوس به څه کوم، اوس سکیما لیکم. د سکیما لپاره لومړی به موږ څه کوو ډیټابیس به کریټ کوو. نو زه ورته چې وایم زه ورته وایم چې کریټ او کریټ نو ورته وایم چې ډیټابیس کریټ کا. په کوم نوم کریټ کول غواړم نو زه ورته لیکم چې د کرټ په نوم کریټ کا. کرټ په نوم اول د ډیش ا ورکا انډرسکور ا ورکا کرټ ا دا ډیټابیس موږ سره کریټ شي. نو اوس دا فایل کرن کول غواړي یا به تاسو د څه کوی دلته براشه چیرته امپورټ ته براشه امپورټ ته راتلو نو څه بدل تاسو راشه چیرته په دې اپشن باندې کلیک چوز فایل او چوز فایل کې براشه چیرته چې تاسو د خپل فایل همدغه چې ما کریټ کو دا چې هر چیرته موجود هغه به تاسو انتخابوي او هغه به تاسو ران کله کزي ټی ډاکس تر اعظم او بیا اعظم کرټ ایت او تر اعظم سکیما ته دا فایل انتخابوم اوپن باندې کلیک کوم لاندې راځم او د شي کوم په امپورټ باندې کلیک کوم. نو ګوره دا فایل امپورټ شو. کومه کیوري ور چلی دا کریټ ډیټابیس کیوري ور چلی دا او دلته موږ سره ګوره کرټ ا په نوم ډیټابیس کریټ شو. نو په دې فایل کې کچې ته ما 50000 لانه کوډ هم لیکلې واغ ټول بچلې دو. نو یو طریقې دا و او بل طریقې و تاسو ورغه ګوره چې د سکویل تر ازمو پیسټ کوم موږ سره کوم کیوري د هغه رن کې. نو زه خو اکثر داست معلومه هغه وخت چې کله موږ مخکې نه پروژیکټ کړی وي او بیا د سر رن کوو هغه طریقې استعمال کوو دا طریقې استعمالوم. نو زموږ ډیټابیس کریټ شو. اوس ډیټابیس کریټ شو موږ به ټیبل کریټ کوو او ټیبل په پتی طریقې کریټ کوو چې به موږ سره سټوډنټ ټیبل وي او بل به موږ سره سټی ټیبل وي. نو دلته زه راځم ورته وایم چې څوک درته وایم کریټ ښه خو دلته یو بل مسله ده چې دا کیوري بیا رن کوم نو دا موږ سره نه رن کیږي. کله دا بیا رن کوم نو ګوره د موږ سره ایرر راځي او ایرر موږ له سوي دا وایي چې دا مخکې نه ایگزیست ده. نو ځکه د دې د خاطر چې ډاټا ریفرش شي دا بیا غواړم چې ډیلیټ شي بیا د سره کریټ شي. نو زه ورته وایم دلته به یو بل کیوري کوم ډراپ database if exist. کوم ډیټابیس د موږ سره کرټ ده. نو ما ورته سوي چې دا اول مې ورته ولیکو دا ډیټابیس ډراپ کا کچې ته دا ډیټابیس موجود دا ډراپ کا او بیا مې لیکل چې دا کریټ کنو اول به دا کوډ چلیږي کچې ته موجود هغه به ډراپ کی او بیا به دا کریټ کی او کنو بس ډایرکټ به کریټ شو کیسه ختم. هغه نو څه راځم ټیبل کریټ کوم نو ټیبل کریشن لپاره ځکه وری لیکم نو لومړی سیټی ټیبل جوړوم نو لیکم چې کریټ ټیبل او ټیبل نو ستاسو راځم ټیبل ته نو ورکوم چې هغه موږ سره سیټیز دي. سیټیز مطلب خارونه او په دې کې دنه راځم او چې کوم خپل د ټیبل سټراکچر ول بیانوم چې موږ سره وای ډی دا صحیح ده سی آی ډی دا موږ سره او په دې سی آی ډی کې به موږ سره چې ډیټا ټایپ به موږ سره انټ وی ناٹ نل بوي اټو انکریمنٹ بوي صحیح شو او پرایمری کې بوي بس بل به موږ سره چې وي سیټي نیم بوي او سیټي نیم به موږ سره ورچار وي او دا موږ سره 50 کریکټر وي او ناٹ نل خالی بنوي. بس دا زمونږ کیوري دا د ټیبل د کریټ کول لپاره. اوس که زه دا رن کوم بس دا دغه سی کاپی کوم راځم سکویل کې لوراچوم خو ډیټابیس کې به تاسو انتخاب کړئ زه الریډي چرته ولاړم په دې ډیټابیس کې او تاسو راځم غو باندې کلیک کوم نو زمونږ دا کیوري چې رن شي ولته موږ سره ایرر راځي او ایرر دا چې بر موږ سره ډیټابیس موجود دی کنه دا ځای ونه ډیلیټ کوم بیا ودا تران کوم دا وځ ډیلیټ کوم اوس کریټ ټیبل والا پاله شو موږ که دا رن کړم نو زمونږ کیوري چې شو رن شو. اوس راشه په کرټ ا کې موږ سره ټیبل د سیټیز په نوم باندې نو دلته موږ سره سیټیز راغله. اوس په دې کې ډاټا هم چول دي نو هغه هم دلته لیکم ورته چې انسرټ مخکې یو څه ډاټا چوم انسرټ انټو
چې انټو ټیبل نوم چې سټیز ده په دې کې باندې موږ کالمونه ورکو او بیا موږ ویلیوز ورکو نو کالمونه کې ولور کوم چې کوم یو کالم د موږ سره کان سټی نیم په نوم باندې لیکم چې سټی نیم او دلته ویلیوز وراچوم مثال لمړی موږ سره کابل دی دم چې د موږ سره جلال آباد دی دریم چې د موږ سره کونړ دی بس دا نور بیا هغه ځینې انټری کوو نو اوس دا که دا کیوري رن کوم نو موږ سره بس وشي موږ سره به داسې کار وشي چې دلته به ډیټا اډ کړی شي نو تاسو راشئ دلته پیسټ کړه او دا رن کړه نو تاسو سره به په دې ټیبل کې ډیټا اډ شي خو دلته موږ ته وایي چې تاسو غلطي کړې بالکل موږ غلطي وکړه ځکه چې دا هر یو ځان ته په قوس کې لیکل کېږي او موږ ټول یو ځای لیکلی دی نو دلته به زه راشم دا قوس جدا راځي او دا قوس موږ سره دلته جدا راځي نو دې سره چې تاسو دا کار وکړئ ستاسو د کیوري لیکلو هغه کوم کنسپټ هغه به هم مکمل کلیر شي نو اوس که زه دا کیوري رن کړم نو پرابلم کیوري رن شوه سټیز ته راشئ نو تاسو سره الریډي ډاټا موجوده کابل جلال آباد کونړ اوس سټوډنټ ټیبل کریټ کوو نو بیا راځم لاندې ورته لیکم چې کریټ دا کمنټ دی که تاسو کمنټ اچول غواړئ نو تاسو کولی شئ ټیبل دغه واچوئ کمنټ ولیکئ زه کمنټ نه لیکم زه لیکم چې کریټ او کریټ لیکم چې ټیبل نوم چې د سټوډنټس او دلته راځم په دې کې موږ کوم خانې لرو لومړی آی ډي ده آی ډي به موږ سره انټ وي ناټ نل اټو انکریمنټ او پرایمري کې به چې موږ سره همدغه آی ډي به وي خلاص نیم د موږ سره نیم به موږ سره ورچار وي او ورچار چې دغه به موږ سره 50 کیریکټر وي او ناټ نل مطلب خالی نشي پاتې کېدلی بل موږ سره اف نیم دی یعنې فادر نیم دا به هم موږ سره ورچار وي او 50 کیریکټر به وي او دا هم موږ سره خالی نشي پاتې کېدلی خامخا به ډیټا وراچوي بل موږ سره ایج دی او ایج به چې وي ایج به هم موږ سره ورچار وي یا انټیجر زه به انټیجر ورته والم انډ به وي موږ سره او دا به چې موږ سره ناټ نل خالی نشي پاتې کېدلی او بل موږ سره چې دی سټي ده نو سټي بل د لیکي چې مثال د خبرې سټي ده او سټي به موږ سره چې هغه به انټ وي ناټ نل خالی نشي پاتې کېدلی اوس دا سټي چې ده دې ته ډیټا کوم نه راځي د دې ټیبل نه راځي نو دا به موږ فارین کې جوړو د دې ټیبل نو دا به موږ لاندې چې لیکو ته به لیکو چې فارین کې کوم یو نه فارین کې جوړول غواړو سټي نه جوړول غواړو او به لیکو چې ریفرنسز څو کې ریفرنسز ده موږ ته کوم سټي ټیبل ده په دې کې کوم سی آی ډي ده د ریفرنس ده نو دې مطلب دا چې دې کالم ته ډیټا کوم جن راځي د سټي ټیبل څخه د دې سی آی ډي څخه ډیټا راځي نو دا هم کریټ شو اوس دا دوه چې کومه دا ټیبل زمون کریټ شو دا ټیبل ز رن کوم نو دا کې دغه څه کاپی کوم راځم دلته چې کومه اس کیو ال ته په سکیل کې د پیسټ کومه موږ سره بچی شي دلته به ګو باندې کلیک کوو کیوري زمون سیوی نو رن بشي نو کیوري زمون سیوا سټوډنټس ټیبل کریټ شو راشه سټرکچر ته نو ستا فارین کې هم دلته سیټ شوی دی نو ارس راغله اوس دغه هم یو څه ډیټا چول دي نو بیا د راځو طریقه چې انسرټ لیکم انټو موږ سټوډنټس په نوم چې کوم ټیبل ده لومړی به کالمونه لیکه او پس لاغله بیا تاسو ویلیوز لیکه نو کالمونه موږ سره چې دي آی ډي خپل راځي اګه ټو انکریمنټ هغه سره کار نه لرو نیم ورته راځي اف نیم ورته راځي ایج ورته راځي او سټي ورته راځي بس خلاص ویلیوز وراچو نو ویلیوز چې وراچو نیم کې بزور لواچو مثال خبره احمد صحیح شو او بل چې د موږ سره اف نیم کې ورته لواچو مثال خبره خان او بل چې ایج کې ورته لواچو مثال خبره 25 او سټي بساچو نو سټي دلته تاسو سره سو سټیز دي درې دي د دې آیډیا نه باچي مثال د کابل چور غوړم نو 1 ورته لیکم همدا کاپی پیسټ کوم نمبر لا بدلوم مثال د موږ سره جواد شو پلاردمي کریم دی او دا سو ده د موږ سره درش کلن دی او دلته مثال دا د جلال آباد څخه نو دویم آی ډي ورلا شو نو د بدوله دوه لیکم دغه دوه ریکارډ شو بس خلاص نو دا ماولی کو اخر کې بسیم کالن واچو دا کیوري باران کې ستاره ډیټا به ډیټابیس ته انسرټ شي نو ته براشي او ایس کیو ال ته براشي او د بدل لري کې دا ورواچي او دا کیوري به ران کړی نو ډیټا انسرټ شو سټوډنټس راشي نو ستاره ډیټا دلته انسرټ شوی نو اوس موږ څو کړه مونږه خپل سکیما ولیکو اوس ګوره آینده کې چې کله هم ته دا ټیبل کریټ کړې نو نور هیڅ څه ضرورت نشته بس دا فایل رن کا خپل بستا ډیټابیس هم کریټ شي ټیبل به هم کریټ شي کې به ډیټا هم راشي بل ټیبل به هم کریټ شي کې به ډیټا هم تر خپل راشي نو ته کولای شې په اسانه سره پریکټس وکړې نو دا ستاسو سکیما شو دا ستاسو سټرکچر ډیزاین شو نو دا زمونږه د کریټ د کول لپاره لومړنی سټپ چې ما تاسو ته وکړو دا زموږ خلاص شو اوس لدې نه ورسته چې د مونږه کریټ شروع کوو خپل کوم مسلې کار دی هغه تر سره کوو